دونه ورته عزتمن وي نو بیا چې یو څوک راځي او د هغو خو الله تعالی په خپل قرآن عظیم شان کې وایي چې ورته وایي اله الوسیله تاسې د الله تعالی شان خو ډېر لوړ ده د الله تعالی به تاسو ته وسیله طلبوئ وسیله به نو څوک وي خو دغه سیدان به وسیله وي نیکان به وسیله وي علما به وسیله وي مجاهدین به وسیله وي دا نیکان خلک چې د خدای تعالی په مخ کې ځمکې باندې ګرځي دلته دا به الله تعالی ته وسیله ګرځوو نو الله تعالی خدای مهربانه دی ستا مسلمانان دونه تکلیف کوي ما دا داسې خلک چې خدای تعالی د پیغمبر په ځکه الله تعالی وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما ته نه یې لېږلی مګر رحمت ته تاسې عالم یې لېږلی یم عالم مخکې والا ذات چې خدای تعالی دا ټول عالم ده دا سیدا وجود دي دا حضرت محمد اسلام دا رحمت ته کار د مسلمانانو ده ګوره یو نسل د مقداسي موږ تاسې مابین کې پیدا کېږي یوه فردوسي موږ تاسې پیدا کېږي نور به سپین ږیري علما هر څوک چې راغلي خامخا به ورغلو موږ خان ته ویل دا خبره وکړو که موږ هغه نه راوړو دا زموږ مشکل نه حل کېږي او ګوره مخکې مو د صاحبانو دا بیان درته وکړو چې دا د خدای تعالی پیغمبر دا جز د هغه دي دا د هغه اولاد ده دا سیدان دي دا نیکان خلک دي د پاکي په حصه کې امام صاحب آیاتونه وویل چې دې په حصه کې خلکو درته وویل چې جماداتو د خدای تعالی پیغمبر پیژنه ډبرو پیژنه لرګو پیژنه حیواناتو پیژنه لکه د مجلس کې مل علماو بیان درته وکړو هغه ګوره حاجي صاحبان د خدای تعالی احسان د اوس دښته ډېر دي په خپله یې په سترګو دا ځای لیدلی ده نو روح